د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ په نظامی مرکزونو کې د قرآن کریم ژباړې او تفسیر د پیلېدو په موخه میدان وردګو ولایت کې غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې د حج او اوقافو رئیس مولوي نصرت الله صلاح الدین وویل چې د قرآن کریم د ژباړې او تفسیر دا لړۍ به د شعبان له لومړۍ نیټې پیل او د رمضان میاشتې په 15مه نیټه به پای ته ورسیږي. سږ کال په میدان وردګو ولایت کې په 11 اماکنو کې په نظامی مراکزو کې ترجمه شروع کیږي چې د شعبان په اول به شروع کیږي ان شاء الله العزیز او د رمضان مبارک په 15 تاریخ به ختمیږي. د یادې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت والي قاري بختیار معاذ په علماو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت په پوره ایماندارۍ سره ترسره کړي. ترڅنګ له ټولو مجاهدینو غوښتنه کوي چې د قرآن کریم ژباړې او تفسیر ته په پوره اخلاص حاضر شي. الله جل جلاله دې امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ته اجر عظیم ورکي چې په دغه وخت کې دغه شیوخ صاحبان په دغه 11 مراکزو کې انتخاب کړي د دې لپاره چې د الله او د الله د رسول د قرآن عظیم شان اهمیت او د دې نظام اهمیت او په دغه معاشرات باندې خبرې وکړي. نو د شیخ صاحبانو نه مې دغه هیله ده چې د قرآن اهمیت او دغه روزمره چې کوم مشکلات دي دغه خپلو مراکزو کې چې د کوم مجاهدینو لپاره دوی انتخاب شوي د خپل لازم مسؤلیت په ښه طریقه باندې اجرا کړي. دینی عالم شیخ احمد شاه حقانی وایي په نظامی مرکزونو کې د قرآن کریم ژباړې او تفسیر څخه موخه د اسلامي نظام د ساتونکو په لاس سپېڅلې عقیده روزنه ده. موږ او تاسې د داسې سپېڅلي کتاب خاوندان یو. الله پاک په موږ باندې هغه نعمت لورولی دی چې هغه د موږ د ټول انساني ژوند د فاره د سعادت او نیکبختۍ یو کتاب دی او یو دین دی چې موږ ته یې راکړی دی. البته ضروري دا ده چې په دې باندې موږ او تاسې پوه وو او زموږ هر وګړی او هر فرد خاص کار د نظام هغه قوتونه چې د نظام ساتي یا دفاع کوي هغه باید پوه وي. ورته وخت کې د دغه ولایت د علماو شورا رئیس شیخ عبدالهادي فضلي د دې اقدام ستاینه کوي او ډاډ ورکوي چې ټول علما به ورکړل شوی مسؤلیت په پوره ایماندارۍ ترسره کړي. دوی ضرور موږ کوشش کوو چې دوی په وخت سره او په پابندۍ سره د درس ته موږ را دعوت کو او کینو او دغه درس په داسې یو انداز کې دوی ته شروع کو چې دوی د موږ له درس سره په تنګ نسی. دوی موږ تشویق کو نو دغې لارې نه دوی د موږ درس کې باید خوشحاله وي، نه داسې دوی پکې په تنګ. مسؤلین وایي په دې ولایت کې د قرآن کریم ژباړه او تفسیر تیر کال په 8 نظامی مرکزونو او روان کال د مجاهدینو په غوښتنه به 11 نظامی مرکزونو کې ترسره شي.